تاسو ته بهتره معلومه ده چې په امریکا کې یوه بده پیښه سوې ده چې یو افغان را لګېدلی ده او چا باندې ډزونه کړي دي او ویستلي دي. نو په همدې مناسبت باندې زه تاسو ته یو څو مهمې خبرې کول غواړم. اول خو الله ښه پوهیږي، تر اوسه پورې معلومه هم نه ده چې دا نفر به ولې دا کار کړی وي، د دې تر شا به د چا لاسونه وي او بالاخره څه به غواړي. خو زه هغه افغانانو ته چې په خارج کې ژوند کوي هغوی ته یو څو مهمې خبرې کول غواړم. اوله مهمه خبره دا ده که په خارج کې که په داخل کې د تل لپاره باید موږ تاسو کوشش وکړو چې ښه کارونه وکړو، هسې نه چې الله مه کړه د مسلمانانو او بیا د افغانانو رنګه بده شي. یعنی ډیر زیات کوشش باید زموږ ستاسو دا وي چې موږ تاسو خپل رنګه بده نه کړو. دا کوم تصویر چې د مسلمان جوړ ده چې دا یو ښه انسان ده، دا یو بهترین انسان ده، دا د امن غوښتونکی ده، دا د صلح غوښتونکی ده، دا انسان د خیر غوښتونکی ده، د هر چا لپاره خیر غواړي، دا یو بهترین انسان ده. دغه تعریف، دغه یو عکس، دا باید موږ تاسو خراب نه کړو. ګورئ، دا موږ تاسو ته اسلام راښودلی دی. حتی پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو وخت کې اراده کړې وه چې دا کعبه په هغه تاده او په هغه طریقه باندې جوړه کړي په کوم باندې چې اول کې ابراهیم علیه السلام جوړه کړې وه. خو بیا یې تصمیم بدل کړ او خپلې بیبي ته یې ویلي وو، وایي که چېرته رنګ نه بدېدلی، دا خلک نوي نوی په اسلام کې که نه، نو ما به دا کعبه ورانه کړې وه، بیا به مې له سره جوړه کړې وه. خو د دې لپاره چې مسلمانان بدنامه نه شي، په بل ځای کې هم داسې ویلي دي چې وایي زه هغه خلک بد خلک نه وژنمه ځکه چې خلک دا ونه وایي چې محمد صلی الله علیه وسلم خپل ملګري وژني. نو د دې په خاطر باندې دغه واقعونه دا معلومیږي چې نبی علیه الصلاة والسلام مهم کارونه د دې په خاطر باندې پرېښودل چې رنګه بده نشي د مسلمانانو، خلک بد رد ونه وایي، مسلمانان سپک نسی، مسلمانان بې عزته نسی، مسلمانان خلکو ته کم را نشي. نو دا ډیره مهمه ده چې موږ تاسو د خپل حیثیت، د خپل ابرو، د خپل عزت وساتو او دنیا ته بهترین پیغام ورکو چې د ځمکې په سر باندې چې بهترین انسان ده، خیرخواه انسان ده، هغه نه ده مګر مسلمان ده. تر مسلمانه ګوره بل ښه انسان کېدلی نشي. مسلمان ځکه دی ښه انسان ده چې د سره نه صرف د دنیا غم ده بلکې د آخرت غم هم ده، او دا هغه ایمان ده چې دی اصلاح کړی ده. مسلمان چې د جنت مني او دوزخ مني، د همدې فکر او د همدې ایمان له وجې نه دی په دې دنیا کې بهترین انسان ده. ځکه دی پوهیږي چې ښه کارونه زه کوم نو ځای مې جنت ده، دی پوهیږي چې زه بد کارونه کوم نو ځای مې کوم ځای ده؟ دوزخ ده. نو ځکه دا انسان اصلاح انسان ده، بے ضرره انسان ده او بهترین انسان ده. نو ډیره خوارۍ کوي. حتی زموږ استاسو د اسلام یو ستر امام هغه د خپلې پیسې ټولې ضایع کړي، ځکه هلته په هغه ځای کې کښتۍ کې تهمت ولګېده چې دلته چا پیسې غلا کړې دي او د ده دا پیسې چا لیدلې وي. غوښتل یې چې په دې طریقه د هغه پیسې واخلي، هغه دا ټولې پیسې په اوبو کې خطا کړي د دې په خاطر باندې چې د مسلمان او د عالم حیثیت خراب نشي، سپک نشي، بې عزته نشي. نو موږ تاسو به هم د تل لپاره کوشش کوو په ځانګړي ډول په خارج کې، ځکه خارج کې خلک نه قرآن پیژني نه اسلام پیژني، هغه مسلمان پیژني. مسلمانه چې ته ښه وې، ای مسلمانه چې ته ښه وې، بس هغه خلک دا وایي او په دې باندې باور راځي چې دا دین ښه دین ده. خو چې ته خراب وې، خدای نه کرده ته ګډ وډ وې، نو بیا ګوره دا خلک په دین باندې هم نه راغونډېږي او نه هم د دین ته را داخلېږي. نو ډیره زیاته خوارۍ کوئ ای ګرانو وطنوالو چې تاسو په خارج کې یئ، داسې کارونه خدای نه کرده ونه کوئ چې هغه د بدنامي سبب ګرځېږي. کوشش وکړئ چې په خارج کې د تعلیم دروازې ګوره ډیرې زیاتې خلاصې دي. تعلیم ته مخه کوي د الله بندګانو، په چټي چټي شیانو کې وخت مه ضایع کوئ. تاسو هلته تللي یئ، هلته ټکنالوژي ده، هلته ساینس ده، هلته پرمختګ د مادي لحاظه کوشش وکړئ چې دا خپل کوي، دا زده کوي او دا له خیر را انتقال کوي. خپلو اولادونو ته یې وښیئ. په داسې څه کې وخت مه ضایع کوئ چې هغه بې ګټې دي، یا آینده نه لري، یا تاسو پرمختګ نشئ کولی. صحیح شوه؟ هغه بهانه ستاسو ختمه شوې ده چې تعلیم نشته ده، پوهه نشته ده، یا وسایل اسباب وسایل نشته دي، یا دا دي هغه دي. هلته هر رقم اسباب وسایل تاسو ته مهیا دي. مهمه دا ده چې تاسو تعلیم ته مخه وکړئ
او پوهه ترلاسه کړئ. همدارنګه په خارج کې ډیر یو بهترین چانس تاسو لرئ، هغه د تجارت چانس ده. والله که تاسو فکر وکړئ که نه، په داسې یو بهترین تجارتي وخت کې موږ تاسو ژوند کوو چې انسان په خپل تاریخ کې داسې وخت بل نه ده لیدلی او نه ورباندې راغلی ده. ته فکر وکړه، تا به مخکې یو دکان یو ځای کې خلاص کړه، د همغسې خلکو سره به ته محدود وي، هم به د کاروبار محدود و، هم به د پیسې محدودې وي، هم به د ژوند محدود و. خو نن ته دکان خلاص که، له همدغه دکان نه یو دکان خلاص که، له همدغه دکان نه د نړۍ په هر ځای کې خلک سودا اخیستلی شي. دا دکان تا نه جنجال لري نه لانجې لري، خو مهمه دا ده چې تاسو هلته زده کوئ یو څه شی. فقط ډلیوري ته او فقط هغه ته د حکومت چندو ته کې نه نه. هلته مهرباني وکړئ، تجارتونه شروع کړئ، پرمختګونه وکړئ. تاسو هلته کارډونه لرئ، تاسو هلته ادرسونه لرئ، تلیفونونه لرئ، هر څه لرئ، د بانک اکاونټونه تاسو سره دي. دا څومره یو لوی کار دی، یو څومره لویه لاسته راوړنه ده. تاسو له دې نه استفاده وکړئ. بهترین چانس لرئ تاسو چې تجارت وکړئ او کاروبارونه وکړئ په آنلاین بڼه باندې او په آفلاین بڼه. نو انشاءالله ستاسو ژوند به ډیر ښه شي او تاسو به نه مجبوره کیږئ چې حتما هلته پاتې شئ. کولی شئ نور خو اسلامي هیوادونو ته هم لاړ شئ، پر امنه ځایونو ته لاړ شئ. او په اخره کې دغه یوه خبره، مهمه خبره تاسو مه هیروئ چې افغانستان ګورئ تاسو نه هیر نشي. که څومره هم تاسو تعلیم زده کړ، که څومره هم تاسو په تعلیم کې یا په تجارت کې یا په عملي ژوند کې پرمختګ وکړئ، کوشش وکړئ چې بیا هم خپل وطن هیر نه کړئ، ځکه دا د خپل کور حیثیت لري. دغه پرمختګ کوشش وکړئ، لږ لږ ولې نه وي خپل وطن ته را انتقال کړئ. تجارتونه مو دلته هم شروع کړئ، کرا د دیزي خلک هم له ځانه سره راپورته کړئ، ښه فکر خلکو ته ورکړئ، لاس ورکړئ خلکو ته. تعلیم دلته هم را انتقال کړئ، دلته هم خلک وروزئ، دلته هم کاروبارونه شروع کړئ. انشاءالله په دې کې به ستاسو د دنیا او د آخرت خیر او برکت وي. الله دې موږ تاسو ټولو ته توفیق راکړي چې داسې کارونه وکړو چې ورځ تر بلې د مسلمانانو آبرو او عزت نور هم ښه شي، او خدای نه کرده موږ تاسو چېرته بدنامه نه شو او بې عزته نه شو. ډېر کوشش کوئ انشاءالله چې د مسلمانانو د افغانانو عزت پایمال نه کوي او دغه آبرو عزت یې د تل لپاره خوندي وساتئ. ډېره مننه.